زموږ همدغه محترم ورور احمد صاحب د پاکستان څخه زموږ سره پوښتنه مطرح کړې ده او پوښتنه یې کړې ده چې په لمانځه کې د ولاړېدو په حالت کې لاس لګول څنګه دي. الجواب حامدا ومصلي وبه توفیق. محترم وروره، په لمانځه کې د یو رکعت څخه بل رکعت ته د ولاړېدلو په حالت کې لاس لګول مکروه دي، ځکه دا تکاسل او سستی ده. په لمانځه کې د ولاړېدلو طریقه دا ده چې لاس به نه لګي، بلکې د پښو په سینو باندې به ولاړېږي. نو لاس لګول بې له عذره لمونځ مکروه کوي. البته که عذر وي، سپینږیرتوب یا مریضي، نو بیا لاس لګول پروا نه لري. والله اعلم بالصواب.